د سبا نړۍ تلویزیون درنو کتونکو او اورېدونکو السلام علیکم. هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. نننۍ مخامخ خپرونه مو ولس ته د حکومتي ادارو له لوري د حساب ورکولو لپاره ځانګړې کړې ده. په خپرونه کې راسره میلمانه دي د بست خصوصي لیسې مشر غلام سرور غفاري او د هلمند والي ویاند عمر ځواک. تاسو لیدونکو او میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ځواک صاحب، د خپرونې پیل ستاسې څخه کوو. ولس ته د حکومتي ادارو له لوري د حساب ورکولو دغه پروسې په اړه که چیرې معلومات وړاندې کړئ چې کوم سکتورونه یا کوم ادارې په دې کې شمولیت لري او په کومو برخو کې د حساب او معلومات ورته وړاندې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو تلویزیون له طریقې څخه ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوو. دا چې د هلمند د ولس حق او د خلکو اړتیا چې باید دولتي ادارې او غیر دولتي ادارې ټول کوم سکتورونه چې په دولت کې موجود دي هغه سکتورونه چې هغه باید خپل ټول معلومات او خپل ټول حسابات د دې ترڅنګ د دوی د فعالیتونو او ولس ته د هغه پروژو چې هغه واقعا هم دوی د دولتي چوکاټ او یا هم د غیر دولتي چوکاټ څخه راجلبوي او ولس ته یې وړاندې کوي. د دوی په برخه کې باید دوی خپل حسابات ورته ورکړي او د دوی ټول خپل کلنی گزارش چې په هغو کې څه شوي دي او څه یې کړي دي او د ترڅنګ ولس په کومه برخه کې دوی څخه غوښتنې لري او د دوی هغه پروژې او یا هغه کارونه چې هغه عمل منفیه کارونه دي او د ولس په ګټه دي خلکو ته باید ګټه ورسول شي. په هغه برخه کې ولس ته دوی باید خپل ځوابونه ورکړي او په دې برخه کې باید خپل حسابات ورته وړاندې کړي. تر اوسه کومو اداراتو خپل حساب ولس ته ورکړی دی او ولس د دوی د حساب د دوی د کړنو د راپور د اورېدلو څخه څومره راضي او قانع وه؟ تر دې دمه خو هغه ادارو چې په هغه کې د برېښنا فایدامې او د دې ترڅنګ نور ادارې هم شاملې دي چې 2 ځله په دې برخه کې غیر دولتي مؤسسات هم شامل دي چې په هغو کې دوی هغه خپل حساب ورکړې ده. تر ډېره بریده پورې هغه خلک چې هغه خپله دوی په دې باندې درک کولی شي چې دوی باید خپل د حق غوښتنه وکړي او کولی شي چې دولتي او یا غیر دولتي هغه کسان چې په دې راز کې قرار لري د هغوی څخه د دې په برخه کې د خپلو حق او د خپلو د غوښتنو په اساس باندې چې دوی کوم کارونه او کوم کړنې ترسره کړي دي باید ولس ته دوی خپل ځوابونه ورکړي. تر ډېره بریده پورې د هلمند ولس او هغه کسان چې په دې کې شامل دي مدني ټولنې او نور هغه خپله د ولس قومي مشران او ولسي خلک کوم چې په دې مجلسو کې حاضر شوي دي هغوی په مستقیم ډول د هغه اداراتو نه چې په دې کې څو ورځو کې خپل حسابدهي ورکړې ده پوښتنې ځینې کړي دي غوښتنې ځینې کړي دي چې باید په کومه برخه کې چې دوی کار کړی دی او دا کار په کوم کیفیت ترسره شوی دی څومره مصارف پرې راغلي دي او باید دا کار د ولس لپاره کومې ګټه لري او څومره کولی شي چې ولس ته دا باید مفید تمام شي. او ګډون کوونکي څوک دي په دغه پروسه کې؟ یعنې کوم نهادونه او ټولنې راځي د دغه حسابدهۍ د روند څخه برخه اخلي او یا هم هلته سوالونه مطرح کوي، خپلې ستونزې مطرح کوي؟ دا خو عام دی. باید هغه کسان چې هغه خپله ولسي کسان دي، هغه مشران چې د ولس نه راټول شوي دي، هغه کسان چې په دې کې کولی شي چې د ولس لپاره د دولتي چارواکونه او د غیر دولتي چارواکونه چې هغه ادارې دي چې هغه واقعا هم د خلکو لپاره کار کوي او د خلکو د مشکلات د حل په اساس باندې کار کوي او د دې ترڅنګ هغه کارونه چې هغه د ولس لپاره کوي د خپله ګټې او یا هم هغه ریاستونه چې په دې کې موجوده ریاستونه دي دولتي ریاستونه دوی د سوالونو لپاره او یا هم د دوی څخه د حساب غوښتې په برخه کې هغه کسان چې هغه د ولس لپاره کار کوي، هغه نهادونه چې ولس ته ژمن دي، هغه ټول کولی شي چې هغه په دې کې برخه واخلي او په مستقیم ډول د خپل ولس غوښتنې مطرح کړي او د حساب ورکړي. غوښتنې په برخه کې د ولس هغه غوښتنې چې دي هغه د دولتي چارواکو څخه او د غیر دولتي چارواکو څخه چې کوم ادارې دي هغو څخه وغواړي. او خپله د دغې پروسې هدف څه و؟ په کوم هدف دغه هڅه تاسې پیل کړه؟ د دې پروسې هدف د ولایت مقام هدف
خپله شخصا والي صاحب چې په دې برخه کې په لومړي ځل باندې د خپلو هلو ځلو په اساس باندې د اړوند ریاستونو سره او د هغه ریاستونو سره چې په دې برخه کې باید کلیدي ریاستونه دي او یا هم هغه کسان چې هغه باید په دې برخه کې ژمن ورته پاتې شي هغه کسان مخکې راغوښتل شوي او په دې برخه کې لارښوونې ورته شوي د ولایت کامله ترې څخه خپله والي صاحب ورته کړې وې چې باید دا عام شي او باید نور په دې برخه کې ولس ته حساب ورکول شي. ولس په دې برخه کې حق لري، باید د ولس حق تر پښو لاندې نه شي او ولس ته په دې برخه کې د هرې کړنې په هکله باندې دولتي ادارې او غیر دولتي ادارې مکلف دي چې هغه حسابات چې دوی کړي دي تر مخه او کوم څه یې کړي دي او کوم څه کوي په دې برخه کې باید ولس ته خپل ټول معلومات ورکړي او خپل حسابات ولس ته باید وسپاري. مننه ځواک صاحب، وروسته بیا درته راګرځو. ښاغلی استاد، ستاسې په نظر باندې د دغسو پروسو ترسره کول او ولس ته حساب ورکول به څومره اغېزمن وي او خپله دغه پروسه چې اوس پیل شوې تاسې په کومه سترګه ورته ګورئ، یعنې څومره مثبتې پایلې درلودلی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو محترم ځواک صاحب، تخنیکي همکارانو، سباوون محترمو اوریدونکو ته احتراماً سلام وړاندې کوم. دولتي سیستم د ولس لپاره جوړیږي، حکومت و حکومتداري د ولس لپاره وي، د ولس د زورونې لپاره نه، د ولس د خدمتو دپاره، د ولس د پرمختګ دپاره، د انکشاف دپاره او د صلح او د صفا او ښه ژوند دپاره، د ښې آیندې دپاره حکومتداري خپل سیستمونه جوړي او په حکومتدارۍ کې دغسې پروسې چې رامخته کیږي هغه د ولس دپاره دي او واقعا دا یو ولسي بڼه ده، د ولس غوښتنه ده، خواست یې دی. نو زه خپله په دغه متیقن یم چې حساب ورکونه رښتیا هم د ولس غوښتنه او د دولت یو پر ځای کار دی، ښه کار دی، نیک کار دی، ولی که په یو اساسي بڼه په یو ښه شکل او هغسې حقیقي شکل باندې سرته ورسېږي. تاسې هم په دې باور یاست چې هر کار د صفر څخه شروع کیږي، ابتدایي حالت لري او بیا نو داسې پرمختګ لري، کال په کال اصلاح کیږي یا وار په وار اصلاح کیږي او یو ښه شکل ته تکامل کوي ځي. په هلمند کې رښتیا هم دا اولین ځل دی چې حساب دلته ورکوي او ریاستونه خپل د پلان مطابق او یا د خپل پروګرام مطابق د خپل مصارفو مطابق ولس ته دغه ورکوي، جواب وایي، ولس ته حساب ورکوي او د خپل کار په اړوند چې څه یې کړي دي هغه د ولس په مخ کې ایږدي. اما دا چې موږ دا څونه مؤثره ده خو ګټوره ده رښتیا هم، ولی په هغه شرط چې یو څه تکامل پیدا کړي. تکامل په دې معنی اوس موږ داسې خلک نه لرو چې د رئیس صاحب څخه د کار د پلان مطابق او د هغه پروژې د مصرف مطابق د ده څخه پوښتنه او غوښتنه وکړي. هغسې اشخاص و افراد هم نه لرو په خپل ولس کې، هغه ارګانونه چې د ولس په نمایندګۍ ناست دي هغه هم داسې نه لرو چې هغه دې دغه ریاست تر خپل څېړنې لاندې نیولی وي، د ده کلنۍ بودیجه یې څېړلې وي، د ځانه سره یې راخیستي، د ده دغه کلنۍ مصرف یې د ځانه سره لرلی او هغه ځایونه چې ده مصارف کړي دي د هغو مصارفو یو راپور ده اخیستی د ولس پر لاس او د ولس په واسطه. بیا نو دی دلته پوښتنه ځینې وکړي چې محترم رئیس صاحب په دغه مورد چې تا د دغه سړک خبره وکړله
دا هغه بې کیفیته سړک و چې جوړ سو چې 3 میاشتې بعد هیڅ شی نسته. یا فرض مثال د هغه زابر د پاکېدو خبره چې تا وکړل، یا فرض مثال د هغه مکتب د جوړېدو خبره چې تا وکړل، یا فرض مثال بل کوم داسې. موږ نه په مدني ټولنو کې داسې څوک لرو چې هغه پر دې باندې څېړنیز کار وکړي، عملي کار وکړي، د ولس څخه خبر واخلي، د ولس څخه هغه حقیقي شکل د مصارفو واخلي، او بالاخره د حساب په ورځ رئیس صاحب څخه پوښتنه وشي. نه په ولایتي شورا کې داسې سیستم لرو او داسې سکتورونه لرو چې هغه دې پر دغه باندې داسې یو عملي ګام واخلي. زه په دې باور یم دا په ابتدایي شکل کې دي. په دې باور یم چې آینده به زه متیقن یم چې آینده به ولایتي شورا هم دې کار ته ډېره آمادګي نیسي. که چیرې په ابتدایي شکل باندې ستاسې په وینا سره نو د دې ګټه بیا څه وي؟ ګټه خو یې دا ده چې دا یو اساس کښېښول سو، دا یو نیک اساس کښېښول سو، ډېر ښه اساس کښېښول سو، او دغه اساس که بیا چا استکاوه خلک به بیا پوښتنې کوي، بیا بې غوښتنې کوي چې ښه په هغه وخت کې خو د پلاني والي صاحب په وخت کې یا په پلاني کال کې حساب ورکونه دلته وه، دا څه سو؟ یعنې یو نیک کار دی، د خلکو د غوښتنې کار دی. مګر دا چې څنګه او په څه ډول به بیا دا خپل حقیقي شکل نیسي، دا یو څه وخت غواړي. او بل موضوع دا ده چې څنګه چې لازمه ده په هغه اندازه او هسې خلک په دې کې ګډون نه کوي، په دې پروسه کې راځي خو ممکن تعداد یې ډېر نه وي. د دې علت څه کېدلی سي؟ ولس نه دی خبر سوی، نه غواړي، علاقه نه لري، کوم بله ستونزه ده؟ دا تصادفي کارونه دي. ما تاسو ته عرض کړله چې موږ داسې نهادونه نه لرو چې د حساب غوښتنې او د حساب ورکونې په ورځ د خپلې پوره آمادګۍ سره راسي، او هغه څه چې لازم وي هغه دلته پوښتنه وکړي، هغه څه چې لازم وي رئیس صاحب راټینګ کړي چې دا کار نه دی سوی. ډېر کم خلک دلته پیدا سوله چې یو سوال یې وکړي، یو غوښتنه یې وکړل، پوښتنه یې وکړل. دا هم په هغه تر ډېر حده پورې په هیڅ کې حسابېږي. زموږ نهادونه باید دې ته ډېر ښه آمادګي ونیسي. دا خلک چې راغلي وه ښه آمادګي یې نه درلود. او د ترڅنګ هغه نهادونه چې باید په دې پروسه کې ګډون کړی وای، د معلوماتو په برخه کې هم هسې معلومات نه و چې دوی سوالونه مطرح کړي او یو ریاست څخه یا د یو مسؤل څخه قانع کوونکی جواب ترلاسه کړي، او یا هم هغه ستونزې چې موجودې هغه برملا کړي تر څو ولایت مقام ورباندې اجرات وکړي. تصادفي پوښتنې وې، که تاسو فکر کړی تصادفي پوښتنې وې. زه په دې باور یم چې هیچا یوه ورځ تر مخ هم د دغه ریاست د پلان په مورد معلومات نه درلود. هیڅ نهاد. زه خو یو انفرادي سړی یا د وطن یو سړی یا د کلي یو کوڅې یو سړی یا بل داسې، دا انفرادي اشخاص خو دونې توانایي نه لري چې د ریاست د پلانه ځان خبر کړي. مګر ولایتي شورا خو دا امکانات هم لري او مکلفیت هم دی چې د دغه ریاست چې دی حساب ورکوي د دې په پلان، د کار په پلان باید ځان خبر کړي چې رئیس صاحب ستا پلان میاشتنی پلان او 3 میاشتنی یعنې روبواره پلان دی، میاشتنی پلان دی او کلنی پلان دی. دغه و دغه و دغه و دغه و دا دی پلان و. په دغه مورد تاسې څه وکړل په پلاني میاشت، په پلاني روبه او په دغه د کال تر پایه. دا نهادونه دا موږ نه په مدني ټولنو کې دغه ظرفیت لرو او دغه امکانات دوی نه دي ترسره کړي نه دي، او نه هم په ولایتي شورا کې یا په داسې نورو نهادونو کې چې هغه دغه مکلفیت لري او دا مکلفیت باید ترسره کړي. دا تصادفي پوښتنې وې او یا دا نورې چې راځي ممکن تصادفي پوښتنې وشي
مګر اساسي نه، اساسي نشته. مننه دا په دې لحاظ چې دا پروسه نوې ده، ما ته هم نوې ده، تا ته هم نوې ده، ولایت خلکو ته هم نوې ده، تر ډېره حده ولایتي شورا ته نوې ده. زه په دې باور یم دا ښه اقدام دی، ښه ګام دی او خلک به په آینده کې ودې ته ډېره ښه پوره امادګي نیسي. مننه استاد. لیدونکو د خپرونې په دې شبو کې لنډ ځنډ لرو. بیا مو هم هرکلی کوو خپرونې ته. ځواک صاحب، که چیرې د حساب ورکولو په پروسه کې کوم دولتي اداره او یا هم کوم دولتي مسؤل پاتې راسي، د ولایت مقام غبرګون به څه وي؟ د چې هغه ادارې چې هغه دولتي دي او یا غیر دولتي دي په دې برخه کې ولایت مقام هغه کسان چې هغه که چیرې په دې برخه کې پاتې راشي هغه به خپله حساب د ورکولو په برخه کې ولایت مقام ته او خپله خلکو ته ملامت شمیرل کیږي او د دې ترڅنګ به ولایت مقام په دې برخه کې خپل اقدام کوي، کوم اقدام چې د دوی لپاره باید لومړي ځل لپاره که چیرې داسې یو پیښه رامنځته شي چې هغه د خپله دوی د بې پروایي له امله داسې رامنځته شوي وي چې دوی په خپل حساب ورکړه کړې پاتې راشي، او که د دوی د بې پروایي له امله وي بیا نو به د هغوی سره کوم چلند چې باید هغه کس چې هغه د دې استعداد ونه لري او یا هم هغه کس چې د توانایي ونه لري چې په دې برخه کې نور ولس ته خدمت وړاندې کړي، باید په دې برخه کې د اړونده وزارتونو سره او ترڅنګ د هغه برخو سره چې په دې برخه کې کار کوي باید موږ ولایت مقام اداره خپله همغږي کوي او په دې برخه کې به اقدام ورته کوي تر څو چې د ولس د مشکلاتو د حل په موخه او د ولس د ستونزو د حل په موخه باید په راتلونکي کې داسې یو کار ونه شي او باید هغه ادارې ته داسې کس وي چې هغه د خلکو او د ولس ستونزې په وخت سره رفع کولی شي. او هغه نهادونه یا هم هغه اشخاص چې تر دې پروسې وړاندې په ځینو دولتي اداراتو باندې نیوکه ترسره کوله، هغوی هم په دغه پروسه کې تر اوسه ګډون کړی دی که یا؟ هغه کسان چې د ډېره ښه موقع ده دوی لپاره او د هغه نهادونو یا هم د هغه وکیل صاحبانو او یا هم د هغه قومي مشرانو لپاره چې هغه په مستقیم ډول مخکې یا دوی کوم غوښتنې د اړونده ادارو څخه درلودلې د پروژې د پلي کېدو په برخه کې او یا هم هغه انتقادونه چې په ریاستو باندې او یا هم په هغه برخو کې چې کومې پروژې موجودې وي او یا د دوی د کاري کړنې په برخو کې انتقادونه درلودل، دوی کولی شي چې د دغه موقع څخه په استفادې سره په واقعي ډول باندې په دې مجلسونو کې په دې غونډو کې برخه واخلي او په مستقیم ډول باندې چې ولایت مقام او نور نهادونه قومي مشران ټولې ادارې په دې کې موجودې دي، دوی کولی شي په مستقیم ډول د هغو د کاري کړنې په هکله باندې او د هغه د کاري اجرا په برخه کې باید په مستقیم ډول باندې پوښتنه وکړي تر څو چې دوی ته معلومه شي چې یو دولتي او یا غیر دولتي مسؤل چې دوی مخکې له دې نه د دوی د کاري کړنو په اساس په کاري کړنو باندې او یا هم د کومو پروژو د پلي کېدو په برخه کې چې کوم ساحو کې درلودې او یا هم په کومو برخو کې چې دوی غوښتل پلي کړي په هغو باندې انتقاد درلودی باید مستقیم ډول په دې ځای کې وکړي تر څو چې دا واضح شي چې آیا واقعا هم هغه کسان چې انتقاد کوي آیا انتقاد یې د پذیرفته دی او یا هم پذیرش شوی دی او یا هم داسې انتقاد دی چې هغه فقط د خپلو ګټو په خاطر باندې په دولتي او یا غیر دولتي مسؤلینو باندې کوي. د ولس د اړتیاو د پر کولو او د هغوی د اړتیا مطابق د پروژو پلي کولو یو اصلا مشروطي غونډې دي چې باید د ولس سره ترسره شي. دغه څه مخکې سوي دي او که نه یې سوي د دې وروسته ورته پلان لرئ تر څو د دې د اړتیا وړ پروژې طرحه کړئ؟ په دې برخه کې د ولس سره مشورتي غونډې له دې نه مخکې هم په مخکنیو دورو کې شوي دي او د دوی د هغه پروژو چې هغه باید د خلکو به ګټه وي د ولس به ګټه وي او ګټې ملت ته ورسیږي او په واقعا هم هغه کسان چې اړتیا ورته لري که هغه د په هره برخه کې د ولس د ګټو په اساس باندې کومه پروژې وي په دې برخه کې او په نورو برخو کې هم د ولس سره مشورتي شوراګانې جوړې شوې وي او په دې کې مشورې ورسره شوي چې کومه برخه کې باید او په کومو ساحو کې د دې لپاره چې
باید د ولس په ګټو باندې تمام شي، ولس ته باید ګټې ورسوي، په کومو برخو کې باید پروژې وغوښتل شي او په کومو برخو کې باید د پلي شي. په دې باندې هم کار شوی و او وروسته له دې نه دې ته هم یوه خاصه توجه اوس موږ په نظر کې لرو ولایت مقام اداره چې باید د هغو خلکو سره چې هغه په واقعي ډول باندې د دې غوښتونکي دي چې ملت ته ګټې ورسوي، ولس ته ګټې ورسوي، د هغوی سره په مشورتي برخه کې د ولس مشورتي شورا او موږ وتوانیږو چې د هغو طریقه څخه هغه مشورتي شوراګانې یا هغه مشوره قومي مشران چې هغه د ولس په ګټه باندې کار کوي د هغوی سره په دې برخه کې کار وکړو تر څو چې د هغه پروژو چې هغه د ولس په ګټه دي د پلي کېدو په برخه کې یو ښه انعکاس موږ ځینې واخلو او د خلکو د ګټې په اساس باندې چې په کوم ځای کې پلي کېږي په هغه ځای کې د پروژې د پلي کېدو لپاره موږ کار وکړو. او د غوره حکومتولۍ دپاره ولایت مقام کوم نور پلانونه تر لاس لاندې لري تر څو وکولی سي د ولس سره مستقیما کار وکړي او خپله حکومتداري تر مختلفو سیمو ورسوي، هغوی ته حکومتولۍ خدمات وړاندې کړي؟ په دې برخه کې ولایت مقام اداره هغه پلانونه چې په لاس کې لري هغه تر ټولو نه په اول قدم کې دغه و چې باید دولتي چارواکي غیر دولتي چارواکي ولس ته په هغه برخو کې او په هغه کړنو کې چې دوی ترسره کړي دي حساب ورکړه ورکړي. او په دویم برخه کې به د هغو پلانونو باندې په دې کار کېږي چې د ولس کومې پروژې د منظور په خاطر باندې چې په کوم ځایونو کې یا موجود پلي کېږي او یا هم منظور شوي دي په هغو باندې ډېر کار وشي چې هغه په هغه منطقو کې که په لرو پرتو سیمو کې منظور شوي دي او که په دې برخه کې لنډو منطقو کې منظور شوي دي او یا هم د تیر کال هغه پروژې منظور شوي انتقال شوي دې کال ته دي. په دې برخه کې به ډېر قاطع اقدام کوي چې په دې باندې به انشاءالله سږ کال کومه پروژې چې دي هغه به ټولې عملي کېږي او هغه به پلي کېږي په هغه ځایونو کې چې خلکو ته یې ګټه ورسیږي او واقعا هم خلک د دې څخه کار واخلي. او د دې ترڅنګ د ولایت مقام اداره خپلې دروازې او خپل د غیږ د ولس په وړاندې باندې خلاصه نیولې ده. خپله شخصا والي صاحب په دې برخه کې د ولس سره د خپلو ژمنو په اساس باندې ولاړ دی تر څو چې په هغه پلانونو کوم چې دی خپل د ځان سره لري او د خلکو د مشورې په اساس باندې د خپلې ادارې د مشورې په اساس باندې چې ځان سره لري هغه د خلکو د ولس او د قوم د مشرانو په ګټه باندې چې هغه باید خلکو ته ګټه ورسول شي په کوم طریق باندې پلي کړي. موږ 24 ساعته د ښې حکومتولۍ په خاطر باندې لومړی قدم کې د خلکو مشکلاتو ته رسیدګي کوو چې باید د خلکو مشکلات تر هر څه نه مخکې باید رفع شي. د امنیت برخې ته یوه خاصه توجه کیږي چې باید د امنیت ساحه پراخه شي تر څو چې هغه خدمات د ښې حکومتولۍ په برخه کې چې موږ باید ترسره کړو هغه په لرو پرتو منطقو کې ولسوالیو کې په نږدې منطقو کې ولس ته وکولی شو چې هغه وړاندې شي که هغه په هره برخه کې وي تر څو چې د ولس ګټې په هغه کې خوندي پاتې شي او وتوانېږي ولس د هغه څخه ګټې پورته کړي. او د دې ترڅنګ به د خلکو لپاره د دې زمینه برابروو چې تر څو باید وکولی شي چې په کوم ډول باندې هغه اداراتو ته که هغه دولتي دي غیر دولتي ادارې دي د خپلو مشکلاتو په اساس باندې په مستقیم ډول او په هر وخت کې دوی رسیدګي وکولی شي او خپل مشکلات له اړوند ریاست نظامي ارګان ولایت مقام او د نورو ادارو سره په وخت ورته حل شي او د دوی مشکلاتو ته د پای ټکی کېښودل شي. او ځوک صاحب په تیر کې ځینې داسې ستونزې موجود وي چې د ځینو ریاستونو دپاره د سیمو د ولسوالیو د کلو په کچه باندې پروژې به د مرکزه ډیزاین کېدې او دلته به د تطبیق دپاره رسول کېدې چې دلته بیا د مختلفو شرایطو او وضعیت له امله نه سوی تطبیق کېدلی. یعنې پروژې د دې خوا نه وې ډیزاین سوي د مرکز د کابل د خوا ډیزاین سوي چې مختلفې ستونزې درلودې. د دغسې ستونزو د تکرار دپاره تاسې کوم پلانونه لرئ او دغسې ستونزه په وروستیو کې رامنځته سوې ده که یا؟ د دې تیر کال کې هم ځکه چې موږ ځینې په دې برخه کې مشکلات درلودل په همدغه اساس باندې چې پروژې د نه تکمیلېدو په موخه باندې چې یا د تیر کال پروژې پاتې شوې سږ کال ته انتقال شولې. اول هدف همدغه و چې موږ باید هغه پروژې چې هغه باید وکولی شو او له دې ځای څخه ډیزاین او د خلکو په مشوره او د پلي کېدو د ځای
د ښه کیفیت په اساس باندې چې باید په هغه ځای کې د هر نګاه څخه د پلي کېدو امکانات وي هغه آماده او وتوانېږو چې د مرکزي دولت سره هغه شریکه کړو او د هغه په اساس باندې هغه منظور شي. خو دا چې په تیر وخت کې هم د دغسې پیښو سره مخ شوي دي د پروژې د پلي کېدو مخه نیول شوې ده، هغه هم د مرکزي ادارې لخوا څخه ډیزاین او د هغو ځای څخه تطبیق لپاره دلته راستول شوي او بالاخره دلته هغه شرکتونو ته یا هم په قرارداد ورکول شوي چې هغه هیڅکله هم نشي کولی چې هغوی د په هغه سیمه کې د دې لپاره زمینه برابره کړي چې پروژې پلي کړي او یا د هم د دې امکانات پیدا کړي چې دوی هغو ځای ته رسیدګي وکړي. موږ په دې باندې په لومړي قدم کې همدغه هم مد نظر نیولي ده چې د ولس سره مشورې او د دې ترڅنګ د هغه پروژو په برخه کې کار وکړو کومې چې ملت ته یې ګټه رسیږي، ولس ته یې ګټه رسیږي او د هغو طریقې څخه موږ کولی شو چې د په هغه منطقو کې چې واقعا هم هغه منطقې ورته آماده وي پلي کړو. مننه ځواک صاحب. استاد په ځینو سیمو کې خپله ولس خلک د ځینو ریاستونو سره د پروژو په عملي کېدو کې همکاري نه کوي او دغه ستونزه د تېرو څو کلونو راهیسې دوام لري. په دغسې صورت کې بیا که چیرې خپله یو مسؤل یا یو رئیس په ولس باندې انتقاد وکړي د ولس جواب به ورته څه وي؟ دا استثنایي حالات دي. که پروژه د خلکو د غوښتنې او د خلکو د ضرورت مطابق هلته پلي کېږي، زه په دې باور یم چې ولس د هغه مخالفت نه کوي. مګر که د ولس د غوښتنې مطابق نه وي او یا داسې وي چې د ډېرو خلکو په تاوان مخالفت نه ده د همکارۍ ده، ممکن مخالفت په هیڅ پروژه کې نه وي سوی او یا به هم نه وسي د دې وروسته یو خو همکاري داسې ده چې ریاست یا مؤسسه یا که متصدي د خلکو څخه رایګان کار وغواړي، یعنی خلک راوغواړي چې تاسې زموږ سره روزانه کار وکړي، 5 نفره راکړه یا 10 نفره یا دا د ولس رښتیا هم د ولس په توان نه ده. دا یوه ورځ به وکړي 2 3 5 نور یې نشي کولی. یو داسې همکاري ده چې دی وایي چې زه دغه سړک تېروم، تاسې مخالفت مه کوئ، راسئ زموږ سره همکاري وکئ او امنیت مو ونیسئ. د امنیت نیول هم د ولس په واسه نه ده. نو دلته د ولس همکاري یوازې او یوازې د دوی تر توانه پورې باید سړی وغواړي. مثلا اوسنیو شرایطو کې ولس دپاره څه لازم دي چې کومه همکاري باید ترسره کړي؟ ګورئ تاسې د مثال په ډول اوس خو موږ تاسې لیرې نسو تلای. هره پروژه چې جوړیږي، یو مکتب جوړیږي په کلابیس کې، رئیس د معارف څه همکاري غواړي د ولس څخه؟ مکتب د خلکو غوښتنه ده، معارف د خلکو غوښتنه ده، د دوی د اولاد تربیه هلته کیږي او د دې مخالفت څوک نه کوي. که داسې وي چې معارف وغواړي چې یاره ته راسه زما امنیت ونیسه، دا د ولس په توان نه ده. که معارف وغواړي چې تاسې موږ ته مواد راکوي، دا د ولس په توان نه ده. یعنی په دغسې ساحو کې ولس ناتوانه دی. اما زه په دې باور یم که هغه مځکه چې دولتي مځکه وي، شخصي نه وي او یو شخص ځان باندې اچولی، دغه شخص به مخالفت کوي د دې مځکې د تصرف و د دې په خاطر باندې چې د ده د لاسه ونه وځي. یعنی یو غاصب به مخالفت کوي د معارف یا د مکتب د جوړېدو یا د سړک د جوړېدو یا فرض مثال د بل داسې یو پروژې چې هغه د ولس دپاره ده، د پلو پلچک او یا د ولې د ایستلو. غاصب صحیح ده چې مخالفت کوي، مګر غاصب د ولس نمایندګي نشي کولی په هیڅ صورت. عام ولس، دغه متفرق ولس دا د خپلو غوښتنو مطابق همکاري کوي. اما دا چې ناتوانه دي د یو غاصب په مقابل کې نشي درېدلی. دی چې راځي بیا غاصب چې بیا راځي وایي زه د ولس نماینده یم، د ده دوامه بیا څوک راتلی هم نشي، ځکه دی زورواکی دی. د زورواکي تر دا اوسه پورې زما او ستا په کلو په وطنو په دې کې زورواکي مسلط دی او داسې تا ته وانمود کوي دولت ته بل ته
چې زه د ولس نماینده یم، در صورت چې دا د ولس نمایندګي نشي کولی. په دغه لحاظ نو دولت باید د زورواکي مخ ونیسي، ځکه دولت واک لري، قدرت لري، توپ لري، ټانک لري، امنیه لري، امنیت ملي لري، هر څه لري. دا توانایي شته پکښې چې دی باید د زورواکي مخ ونیسي تر څو پروژه د خلکو هغه عمل منفعه پروژه ده د خلکو د ګټې دپاره او د خلکو د استفادې دپاره باید عملي شي. په دې کې خلک همکاري کوي. او د پروژو د ډیزاین په مرحله کې ولسي مشورې د پروژو په کامیابۍ کې څونه رول درلودلی شي؟ ګورئ تاسې یو وخت انکشاف دهات کې یو پالیسي جوړه کړله، اشرف غني د دوی په دغه کې و، ممکن زما داسې نه دي دغه په یاد، ما په خیال د ده طرح او ډیزاین دا ملي پیوستون برنامې. هلته مطلق د خلکو نمایندګان یعنې کلي ته دوی ورتله چې ستاسې څه غوښتنه ده، پلچک جوړوئ، پل جوړوئ، برق راولئ، مکتب جوړوئ، ستاسې څه غوښتنه څه ده، دغونې پیسې تاسې ته درکول کېږي، تاسې د خپل نماینده په وسیله باندې دلته عملي کړئ. دا د ولس دپاره او د ولس په واسطه هلته عملي شولې، ډېرې عملي شولې. دا پرمختګ وکړي، دغه سیستم ډېر پرمختګ یې وکړي. ولې د دغه پرمختګ د وهم و د ترس څخه مخالفینو هم هلته لاس واچاوه باندې تر څو د ولس اړیکې د دولت څخه پرېږدي. نو دا زما وړاندیز داسې دی چې که د پروژه د ولس په غوښتنه او د ولس د ضرورت مطابق عملي سي، د هغه مخالفت هېڅوک نه کوي. او که دا پروژه د دغه نه وي، د ولس په غوښتنه نه وي، طبیعي خبره ده چې د هغه مخالفت کېږي. یا د مثال په ډول یو سړک دی، هغه داسې بې نقشې ځي لکه دا د کلابیس ډبرین سړک نه، یا هغه څوک چې دلته دا ډمبر سړک چې د دې خواته قیر سړک چې دی، د دې مخالفت چا وکړي؟ هغه چا وکړي چې په دغه ځای کې متضرر کېدی. دا محدود اشخاص وه. د دغه محدودو اشخاصو پریکړې یا مقاومت دا باید پر ټول ولس وانه چول سي. ټول ولس داسې نه وو، ولې هغه خلک باید راغوښتل سوي وای، د هغو خلکو هغه په یو اندازه قیمت باید ورکړل سوی وای، د مځکو، د کورو، د دیویې. خو خلاص دا که هر پروګرام د ولس د غوښتنو مطابق په عملي کېږي، د هغه سره خامخا ولس همکاري، ځکه د هغه د ده غوښتنه ده، د ده احتیاج دی، ځکه همکاري ورسره کوي. مننه غفور صاحب. د مخامخ خپرونې درنو لیدونکو، نننۍ خپرونه مو ولس ته د حکومتي ادارو له لورې حساب ورکولو پروسې لپاره ځانګړې کړې وه. په خپرونه کې راسره میلمانه وو د بوست خصوصي لسي مشر غلام سرور غفاري او د ولایت مقام ویاند عمر ځواک. ستاسو د ملتیا او د میلمنو له راتګه مننه.